آیا د مندل څخه وروسته داسې پوهان وو چې د هغه لارې ته دوام ورکړي؟ سلام، وخت مو په خیر. د بیولوژي کانکور په دې خپرونه کې به موږ تاسو د غیر مندلي صفتونه، نیمګړی غالبیت او اشتراکي غالبیت په اړه بحث ولرو. مندل یوازې هغه نباتات مطالعه کړي وو چې پکې بشپړ غالبیت او مغلوبیت موجود وو، خو دا ځانګړنې په ټولو موجوداتو کې عامې نه وې. نورو پوهانو د مندل لاره تعقیب کړه او خپلې تجربې یې په نورو موجوداتو ترسره کړې. هغوی له ځینو ځانګړنو سره مخامخ شول چې د مندل قوانینو سره سمون نه درلود. نو په بیولوژي کې یو نوی بحث چې د غیر مندلي جینیټیک په نوم یادېږي پیل شو. د 1900 میلادي کال شاوخوا کارل کورنز په پټوني ګل باندې خپلې تجربې ترسره کړې. کارل یو خالص نبات چې سپین ګلان یې لرل له یو بل خالص نبات سره چې سره ګلان یې لرل تزویج کړل. په پایله کې په لومړني نسل یا F1 کې داسې نباتات ترلاسه شول چې نه یې سپین رنګ درلود او نه سور، بلکې دا نسل په یو دریم فینوټایپ سره چې نه د پلارني نبات او نه هم د مورني نبات په شان و، یعنی نبات د ګلابي رنګ ګلانو درلودونکی رامنځته شو. د دې علت دا و چې د رنګ اړونده الیلونه یو پر بل باندې بشپړ غالب نه وو. دغه ډول غالبیت ته نیمګړی غالبیت یا ناقص غالبیت یا انکمپلیت ډامیننس ویل کیږي. کارل کورنز د F1 نسل نباتات چې ګلابي ګلان لرل یو ځل بیا په خپل منځ کې تزویج کړل. په F2 نسل کې فینوټایپ د 1:2 نسبت پر یو تناسب سره رامنځته شو چې یو پر 4 یې سپین ګلان، یو پر 4 یې سره ګلان او 2 پر 4 یې ګلابي ګلان تولید کړل، او جینوټایپ یې هم همداسې یو په نسبت د 2 په نسبت د 1، یعنی یو خالص سور، 2 ګلابي ناخالص او یو سپین خالص لاسته راځي. دا پیښه غیر مندلي صفتونه موږ ته ښیي او دا څرګندوي چې تل بشپړ غالبیت او مغلوبیت شتون نه لري، بلکې منځني صفتونه هم شتون لري. په نیمګړي غالبیت کې د F1 نسل خصوصیات نه پلارني او نه هم مورني نسل ته ورته دي، بلکې لومړی نسل له یو دریم فینوټایپ سره چې د پلارني او مورني صفتونو ترکیب ګڼل کیږي راڅرګندېږي. خو برعکس، کله چې پلارني او مورني صفتونه دواړه په خپلواکه توګه په لومړي نسل کې څرګند شي، اشتراکي غالبیت یا کوډومیننس بلل کیږي. نیمګړی غالبیت د کوم ساینسپوه لخوا ثابت شو؟ 1. مورګان، 2. مندل، 3. مندلیف، 4. کارل کورنز. کارل کورنز خپلې تجربې په کوم ګل ترسره کړې؟ 1. آباسي ګل، 2. پتوني ګل، 3. مورسل ګل، 4. فلاکس ګل. د کارل کورنز په تجربه کې ولې د سره او سپین ګل تزویج څخه ګلابي ګلان رامنځته شول؟ 1. ځکه چې الیلونه یو پر بل بشپړ غالب وو. 2. ځکه چې الیلونه یو پر بل بشپړ غالب نه وو. 3. ځکه چې الیلونه ناخالص وو. 4. ټول سم دي. هغه غالبیت چې پکې پلارني او مورني صفتونه په خپلواکه توګه په لومړي نسل کې څرګند شي په څه نوم یادېږي؟ 1. نیمګړی غالبیت، 2. نیمه غالبیت، 3. اشتراکي غالبیت، 4. بشپړ غالبیت. اوسنۍ خپرونه مو د کانکور ټکو په وړاندې کولو سره همدلته پای ته رسوو. تر بلې خپرونې مو لوی خدای مل شه. کانکوري ټکي په نیمګړي غالبیت کې دواړه الیلونه مساوي ځواک لري، یعنی منځته راغلې ځانګړنې د پلارني او مورني صفتونو بین البیني حالت لري. د 1900 میلادي کال شاوخوا کارل کورنز د پتوني په ګل باندې تجربې ترسره کړې چې په ملتیا یې په لومړي ځل نیمګړی پارزیت کشف کړ. کله چې پلارني او مورني صفتونه دواړه په خپلواکه توګه
په لومړي نسل کې څرګند شي اشتراکي غالبیت یا کوډومیننس بلل کیږي.